ماشومان حوصله افزایي لپاره چند کلمه ستاسو مخې ته کېښودل غواړم. د چا دا جذبه ده چې الله زموږ کور ته عالمان او حافظان راولي؟ شته؟ غواړئ بچي عالمان غواړئ، حافظان غواړئ، صبر. دا به څنګه راځي؟ دا په کوم کور کې چې عالمان شته حاجي صاحب دا څنګه موجود دي، او کوم کې چې نشته دا ولې نشته، دا به راځي څنګه؟ توجه جذبه دا لري چې الله زما بچي عالم کړي، الله تعالی زما د بچي نه حافظ اور عالم جوړ کړي. توجه دا به راځي څنګه؟ تاسو کور ته سبزي راوړئ، سبزي راوړئ، کور ته فروټ راوړئ، کور ته غوښه راوړئ، تاسو لاکډاون والی غوښه راوړئ، کور ته پی راوړئ. کومه طریقه چې د هغې دغه طریقې سره به ستا کور ته عالم او حافظ هم راغی. حضرت صاحب ته لاړو جوړ شو. توجه عالم غواړې، حافظ غواړې، څنګه به راځي؟ سبزي منډۍ ته چې ته لاړ شې نو سبزي درله پرې درکړي که په پیسو؟ ووایه ووایه چې په کوم څیز خرچ وکړي هغه الله کور ته راولي. په ټماټرو پیسې خرچ کا کور ته به ټماټر راشي، په الوګانو پیسې خرچ کا کور ته به الوګان راشي، په غوښه پیسې خرچ کا کور ته به غوښه راشي، په پیو باندې پیسې خرچ کا کور ته به پی راشي، په عالم باندې پیسې خرچ کا کور ته به عالم راشي. ساده طریقې ده. حافظ دې دلته مدرسه کې بلا حافظان دي، په حافظانو باندې مال خرچ کا الله به دې په کور کې حافظان راوړي. دا یې طریقه ده. موږ پر مفتو کې عالم غواړو، ربه زه د عالم غواړم رای کې، ربه زه د حافظ غواړم رای کې. او ورشه د الوګانو ګاډۍ والا سره ودرېږه، اول ته دعا کوې ربه الوګان درنه غواړم، هغه به درې لته درکړي د خیرن بچیا پیسې راوړه، سبزی والا درنه سبزي پرې نه درکوي، په هغې پیسې خرچ کړې. پښتونه مازغه دې کار کوي چې پیسې غواړي، مولا پکې غواړي،